مگرم شما که هرچی غرتک بزنین هرچی چی کنین ما علاجتان پیدا کردیم 1-2 ماه میشه. جنرال صاحب محترم به خدا من خودت رسمی دعوت میکنم. یک محفل خوشی است، اما ما ایران مانیم که بیادر من چی کار کنم، این کار انجام بدم یا نتم. یک دختر خانم است به نام شبانه میریار مرا 3 هفته از شلس میگه بک یک خواندن دوگانه کنیم. نامی کلپ هم میمانیم به نام عشق پیری. دیگه بیادر حال گپ نه من میفهمی که شما که هرچی شاخ بکشین، هرچی که اسلحه پیدا کنین، هرچی که پرسنل پیدا کنین. اصلا دیگه نیست بیادر، دیگه اصلا خلاص شد جنرال صاحب، دیگه اصلا نیست بیادر. میگم من گپ گوش که کلابی گپ مرا گوش که وقتی که شما هرچی مسلح تا دندان مسلح شوین، فقط ما چی میکنیم؟ از 2000 گرفته تا 20000 باید ما فابریکه جور کنیم، کوی کنر چون تارکای جور میشه. فقط برای شما دنبوره جور میکنیم که همی شما حمله میکنین، ما قطعه دنبوره را روبرو میکنیم که کمی ترنگ میزنه بس شما قرصک میزنین، چانته تا مفته، فنگ تا مفته. منطقه بیادر ما یک فرمایش دیگام داریم، اونمو پست دنبوره از پست بز باشه بزرگوار، چون خوب صدا میده. نه خو صدا خو این ما خود چون از نموره ما ترنگ زدیم. ما باید به خاطر شما قطعه دنبوره جور کنیم. نه قطعه نه بزرگوار، کندک جور کنیم. طولای یک طولای باید از شما باشه، یک طولای است که همی میاین شما دمی هر جایی که همی حمله میکنین، شما حمله چریکی میکنین، باز ما میفهمی قرصکی ها رو چی رقم که همی دنبوره میزنی که همی هر کس قرصک زد او را گیر کو بندی کن. بچی که شما برای هر چیز مقاومت میتونین، اما با ترنگ دنبوره دقیقاً دی ما بیخی فقط اینم یک راز چریک. موبین صاحب دی خلکو سره د لوی افغانستان وروسته ګورو چې لوی افغانستان د خیره جوړ شي، دا خپل داخلي معامله ده. اوس الحمدلله جنرال صاحب تو بان که من می سوالا رو بگویم یک رازا رو فکرت باشه و دنبوره 2 تار باشه بزرگوار، 2 تار باشه پست و دنبوره بزرگوار روی پست فرمایش میدی برای ما چی میکنی تو؟ دنبوره رباب تا وی که باجی چیش تا وی باجی تو این رباب چیز دیگه از بزرگوار. دنبوره کس یک چیز سنتی است از کشور. دنبوره کس بزرگوار تاریخچه خراسان است. خراسان که سده دنبوره که دوی په پیسو کم دی دنبوره نخده، لوگو که په اساسی قانون که په دی هر شی که دوی دی دنبوره نخده. 4700 سال قدامت داره بزرگوار، 4700 سال قدامت داره. 4700 سال بزرگوار نمی قدامت داره. فقط اگه دنبوره جور کردین کوشش بکنین که نمی پستش از پست بز باشه و 2 تار باشه و اونمو پیچکایش زیاد شخ کنین که امی ترنگ که کت خلاص ما بزرگواران از پیش سنگ و کو و دشت و ساراب ما بیرون میشیم. یک دیگه خودتان میاین، خودتان دست دا دنبوره و هی پاچا صاحب دوی را طول سی دی غک پسی دی غک پسی لیونی دی بس پوست سی دا مقامتیان دی و موتر تی ڈکوان انٹرنیشنال موبیل صاحب د دې پیر چلیانو دنبوره ده. دوی انتخابی نشان، دوی مذهب دنبوره ده. وګوره د دې وضوح عکسونه مرادی از ما بزرگوار اینمی رهبر ما به نام خراسانی دنمی پایین است. اون اگه نمیرم این به نام خراسان انترنشنل فدا محمد این بزرگ ماست، این رهبر ماست. اگر لطف بکنی امیرم بالا بیاریم ما میتونیم که کدش ما بحث خراسان انترنشنل یکی از بزرگوار رهبر ما است. این بزرگ ماست. نه شپنکای صاحب فلا پاکا سلام بخادران. نه چون بزرگوار ما یک نفر مقامتی استم، شما زیاد است تعدادتان یک نفر بیا بنکو. زغو دی ګوره کمنټونه ګوره ما په خدای هغه خور ډیر ورانه کړی. هغه 2 کاله مخکې کړی و ساته د کرکټ د محمد نبی د مبارک غږېدل هغه ویډیو د خلکو رمنه وساتو. یار ما جیګری ورور راغی ورته راسه فیسبوک د ټیک ټاک نه تیر سدل ته ټول
بل رقم مخلوق چې راځه ورته فیسبوک د نرانو له هغه نه مې لایف شروع کړی. ته وایې د فیسبوک د ما د پلار د ټیک ټاک د بل چا ده. راجي که د الماس ورور دی. سمه ده جنرال صاحب. ما 18 سال در اروپا بودم. تو میفهمی ما افغانستان آمدیم هیچ خفه نیستم. بیادر نامدی به زور تو را کشیده. ما میفهمم این امیال اینترویو تا برای من نشان بده که تو چی اینترویو دادی. ما خو سرک و پچکتانو میشناسم. از اروپا آمدی به دل خودم. جنرال صاحب ما ډوراوه. جنرال صاحب ما ډوراوه. زی اوس به بل جنجال جوړ کړي. پلونکی صاحب کدا تاسو ولید د 5 میاشتې بعد دلته بیا دا ګیره را باندې کاله د کار کوي سره دا د یو پلان له مخې راغلی ده. خو ملا صاحبان ډېر روان دي. په قرآن په خدای که په دوی پلان اثر کوي هېڅ تاثیر نه کوي. او د تو پیشګویي هم دا رقم پیشګویي ده چې پیشګویي وکړې که نه هغه د هغه خبره چې ته هغه بزرګ یې هغه څه ورته تاسو د ما بزرګي او د ما بزرګي دوی نه مني. نه وایي ما بزرګي به تاسو هلته ومنئ د دیوالونه خبرې درته وکړي. پورې که ورور خو کار نه کوي هغه ته ووځه بیا راسه افشان واچو. د فیسبوک کې که غواړې څوک راته خبرې وکړي مستقیم دلته زه راجګولی سم. هلته لینک پروت د هغه دې ووهي. لینک آزاد د کوډ موډ خو نه غواړي. آزاد ده بس راځئ. سلامونه و احترامات جنرال صاحب محترم شپونکی صاحب ته او بالخصوصا فدا محمد تاجک ته. نه ولې وعلیکم السلام ورحمت الله. الماس صاحب ستړی مه شئ. تاسو ستړي مه ما صاحب مرا مشناسي؟ نه چرا نمیشناسیم. میشناسیم. ما 10 سال در اروپا بودم تو چطور نمیشناسی؟ دا تا څنګه بزنس شروع کړ؟ دا واتس اپ سره چیشت استعمالي چې یو میسج ته جواب نه ورکړي. 15 منټه دی نه دی آباد دی پاره. چټي کمنټونه کوي. آباد دی پاره دغه څه زه چې بیا د ما لایف ته رانسي. دغه بیچاره د میلمه هغه ډېر کوي. وایي هغه نه دی هغه سوځي. مال هغه نه مې هغه نه سوځي دغه مې ته سوځي. کومه ورځ رانه دغه نسي. د الماس صاحب او پیدا صاحب د کمرې مو خلاصې کړئ. کمرې مو ولګوئ. او بل جنرال صاحب یو بل نوی ژڼی پیدا شوی دی په میډیا کې. کیدای شي ویډیو به دې کتلې وي. نه مې ده کتلې. جي وایه څوک ده؟ جي د کوزو د وزیرستان د دغه طرف دی چې ډېر مرمون دی چې زه یې د جنرال صاحب سره وغږېږم. کوم ده؟ کومه ده؟ یو شیخ دی والا امیر صاحب دی ماشاءالله دی. او موږ بیا ورځ ورسره مخامخ کړو که خیر دی لوي.